انس حقانی وای نه اهل چارواکي دي خپلې دندې پرېږدي. سلام ستړي مشي وخت مو په خیر. په ای اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. ای اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حقانی شبکې جګپوړي غړي انس حقانی چې د دوی په حکومت کې په ښکاره کومه دنده نه لري، له نوم اخیستو پرته یو شمېر چارواکي نه اهله ګڼلي. هغه نن په لوګر کې ولایت کې د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل د 42 کلنې په مناسبت جوړ شوي غونډې ته ویلي څوک چې ځان کې اهلیت نه ویني د مسلمانانو حقوق دې نه طلب کوي او خپل ځای دې بل چاته پرېږدي. انس حقانی نظر روښانه کړی چې د دوی د واکمنۍ کوم چارواکي نه اهله دي او د هغه په خبره د مسلمانانو حقوق یې طلب کړي دي. د طالبانو دغه لوړپوړي غړي د دوی له امیر بالمعروف وزارت څخه غوښتي چې یوازې خلکو د ناسمو کارونو په اړه دعوت ورکړي. د په وینا د تصویب عملي کول او نه کول یې د خلکو خپل کار دی. انس حقانی زیاته کړې چې د خلکو زړونه په زور نه ګټل کیږي بلکې په نرمښت او آرامۍ سره ترلاسه کیږي. د طالبانو یو شمېر نورو غړو هم په خاص ډول ځوانانو چې ځینې د دوی دویم نسل ګڼي په وروستیو کې پر خپلو خواله رسنیو د خپل حکومت چارواکي او چارې په کینارو ډول نقدوي او د کار اهل کارو ته د سپارلو غوښتنه لري. معلومه نه ده چې طالبان د اهل کار چارواکو د معلومولو لپاره څه معیارونه لري. د دوی قاطع اکثریت چارواکي د مدرسو فارغان او په لیکو کې د جمهوریت نظام خلاف جنګیدونکي وسلوال دي چې خورا لویه برخه عصري او تخصصي زده کړې نه لري. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ.